أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډیرو ګرانو عزتمندو ملګرو کمزورو کشرانو ټول خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ډېر ښه موقع باندې زما خیال دی صحیح دا خپله پېژندګلوره کتاب جوړه کړه داسې ښکاري چې په یوه ورځ یې دوه مرغۍ وویشتې یو خواته خپله پیروی کتاب چې ما له راکړه نو ما ته یو کس ما دا طیب کتاب دی وایي دا پیروي د څه کوي زمونږ خلک خو ټول دغه ته دا اردو والا دغه دی که نه وایي دا پیروي د څه طیب نن سبا د څه پیروي کوي ما دا پیروي نه ده پیروی دی نو دا پیروی داسې ښکاري دی خو ډېر ادیبان شاعران هم ډېر ښه پېژني او د حجرو جومات سړی هم دی پخوا چې به په حجره کې د چا تعریف کوو نو هغه به وایي دا د حجرې جومات سړی دی لکه حجرې د پښتو په خبرو باندې هم پوهېږي د پښتو په تاریخ هم پوهېږي او په جومات باندې هم ادبي خبرو هم پوهېږي نو دا د حجرې جومات سړی هم دی په دواړو خبرو پوهېږي شاعران ادیبان دا هم ډېر ښه پېژني د هغې ډېرې تبصرې په خپل کتاب کې په هغې باندې تبصرې څه د حجرې جومات خبرې د هغې ټولو نه هغه پیروی راغونډ کړی وی او خپل کتاب یې ته جوړ کړی وی چې دغې ته پیروی ووایي که نه په دې کې زما خیال دی چې کله د دې ژبې باره کې خبرې شي نو طبیعت مې پې ډېر خراب شي او د خپلو خلکو را خپل کسان ټول ګناهګارومه خپل ځان اول نور خپل ملګري چې موږ خپل نسل ته هېڅ ونه ښول خپل کشرانو ته مې هېڅ ونه ښول تاسو سوچ وکړئ دا څونه کسان چې ناست دي دلته تبصرې هم وکړه موږ به خپلو بچو ته څه وایو هغې نه زما څلور لوڼه دي دوه مې زامن دي هغې کې دوه کسانو له پښتو ورځي یا پښتو لیکلی وه دغه یو هلک او یو جینۍ هغې ډېر خوشحاله شوم خدای شته چې ما کله کتاب ولیکه نو ما ورته ویل تاسو چا چاله دغه ورځي نو هغه دوه کسانو وې نو ما ویل دا خو یا دوه کسان ویلي شي نو موږ خپلو بچو ته هم پښتو نه ده ښودې حالانکې پښتانه دي مور یې پښتنه ده پلار یې پښتون دی داسې موږ به ورته کم شی ښیو چې دا کم تعلیم پې موږ کوو هغه تعلیم کې زمونږ ټول کم هغه اوچت دانشور او خلک په دې کتابونو کې هغه ټول غداران دي د پاکستان په کتابونو کې هغه ټول غداران دي چې موږ ورته خبره وکړو چې دا زمونږ داسې مشهور و داسې کارونه کړي وو داسې دا خو غدار و خو باقاعده به څنګه پوهېږو دا خپل بچې به څنګه پوهېږو چې دا غدار نه و او دا څه غدار چې و سړی داسې و چې کېږي نه تپوس کوي دا په څه غدار دی ته دا خپلو استادانو نه تپوس وکړه خو بیا راته رایاد شو ما سینټ میري سکول کې سبق ویلی پېښور کې نو زمونږ په استادانو کې یو د یحیی جان ښځه وه مسز یحیی مې ورته ویل هغه یحیی جان هغه د باچا خان لور وه نو هغې یو ورځ زمونږ ټیچر نو راغلی او دا زما خیال یې مونږ څه اووم اتم خبره ده نو ما ته ټولو ویل زه به هسې ما هغه کلاس کې خلکو مشر ګڼلی یم که نه نو هغه دغه خبره راغله ما ته ویل چې د سټاف روم ته لاړ شې بل څوک ټیچر دغه نو هغه را ورواړه نو چې سټاف روم ته لاړم نو هغه یوازې ناسته وه نو ما ورته ویل دغه شان زموږ ټیچر نه راغلی که ته لږه راغلی خو ډېره ښه خبره وه ما سره را روانه وایي تاسو له څه سبق دا ټیچر ما تاریخ وایو او انګلیش هسټري وایو انګلیش هسټري به مونږ وایو او انډین هسټري به هم وایو
هغه ورځ پاکستاني استي خو لا ونه خو بهرحال هغه ما انګلیش کتاب دی وایي ښه نو په دې تاسو کوم ځای ته رسېدلې خو بیا خبره شروع کړې چې د هندوستان هغه هیروز او دغه تاسو خپل د پښتانه ټول خپل د پښتنو هیروز ځان ته رامخامخ کې په هغې باره کوم څه وایه احمدشاه ابدالي دی فلانی دی خوشحال خان دی داسې ډېر کسان یې وخوړل او باچا خان نوم یې هم پکې واخیست نو درې څلور کسان پرې پاڅېدل باچا خان خو غدار دی درې څلور کسان ور پاڅېدل سره د ما د هغې سترګو کې اوښکې وګرځېدې وایي ښه بچې تاسو ته چې دغه ښایي خیر دی دغه څه خبره نه ده خو چې تاسو لوی شئ په خپله به ته پته ولګي بهرحال چې هغه د کلاس نه بار شوه لاړه هلکان هلکه دا خو د باچا خان لور وه دا اوس څه غلط کار و موږ ورپسې ورغلو یا موږ معافي غواړو په هغې نوره په ژړا شوه نو بچې وایي تاسو په دې نه پوهېږئ تاسو ګرانکان نه یو په هغې موږ هم خفه شو چې لکه زموږ هغه معافي مو نه منله نه تاسو دغه تاسو دغه نشته ګناه نشته خو هغه سکول یې پرېښوده په سبا د استعفا ورکړه سکول یې پرېښوده دغه شان نن خو هغه وخت کې خو موږ ته انګریزي هسټري او هندوستاني هسټري ښوله نن چې را کوم خلک پاکستاني هسټري ښایي نو هغه خبرې چې هغه انډین هسټري کې وې نو هغه هم نن سبا نه مني هغه هم نن نه کوي په هغه وخت کې د لاهور قرارداد دا نن چې پاکستان دغه ورته وایي تایس مارچ باندې دا پاکستان ډېر مناوي او پاکستان ورځ ورته وایي پاکستان ورځ ورته وایي په دې ټول قرارداد کې سره پاکستان ټکي نشته په هغې کې ماته چې څه یادېږي درې څلور اهم خبرې یو پکې دا دی چې دا کوم قومونه د شمال مشرق ته کومې صوبې د مسلمانانو اکثریت دی هغې ته به مکمل ازادي ورکوي sovereign power به وي sovereign states به وي sovereign states تاسو په خپله د هغې څه مطلب دا به sovereign states دي یو سټیټ نه سټیټس به او په بنګال کې لکه مشرقي پاکستان چې مخکې هغه وخت کې وته په بنګال کې او شمال مغرب کې چې رقم صوبې د مسلمانانو اکثریتي صوبې دي دې له به sovereign status ورکوي ازادي به ورکوي دا په هغه تاریخ کې هغه وخت دغه څه یو نن ورته د پاکستان دی وایي نن په دغه باندې په نټ باندې تپوس وکړئ چې د دې مال هغه ټکس راکړه نو دا ټکس ولا نه ورکوي په کمپیوټر دله ټکس نه درکوي دا وایي پلاني په دا تبصره کړې وه پلاني په دا تبصره کړې وه تبصرې به دله ټولو درکوي یو شل تبصرې به درکوي او اصلي ټکس سره نه درکوي چې اصلي هغه دا وه دویمه دغه پکې دا وه چې که موږ سره دلته کوم هندوان او عیسیان یا نورو مذهبونو والا خلک پاتې شي هغې سره موږ هغه سټیټس ورکوو چې زموږ مسلمانان کوم هغلته پاتې شي هغې وله کوم سټیټس ورکوي هغه شان به موږ دوی ته کوو په هغه نظر به موږ دوی ته کوو او د هندوستان انګریزانو چې په جنګ کې څه تاوان کړی و هغه پیسې یا زموږ په علاقو باندې پیسې لګولې د هندوستان په لاس هغه پیسې موږ نه منو او لومبۍ دغه ده دا دی چې 1934 کې دوی دا ټول ایکس راغونډ کړل چې په 1860 کې 64 کې 65 کې پولیس ایکټ جوړ کړی دا سره فوج ایکټ هم په 1960 کې کسک جوړ کړی 1860 کې دا سره وړې قانونونه 1930 پورې چې کوم جوړ کړی هغه ټول ایکس راغونډ کړل 1934 ایکټ ته جوړ کړ
هغه ټول قانونونه دوی چې کوم یې شروع کړي نو وایي دا موږ نه منو دا لومبۍ خبره دا وه زما خیال چې دا موږ 1934 دغه موږ نه منو هغه فدرل دغه و که نه ټول فدریشن دپاره هندوستان د فدریشن دپاره وایي دا موږ نه منو ځکه موږ خو ځان د پاکستان بېل دغه جوړو دغه موږ نه منو او په هغې باندې زموږ تر اوسه پورې ټول پاکستان روان دی اوسه پورې په هغې ټول پاکستان روان دا زموږ تاریخ کې زموږ ماشومانو ته نه ښایي او چې یوازې باچا خان نه چې کوم مشران زموږ چا دلته د خپلې ځمکې لپاره خپلو حقوقو لپاره ځان وژلی نو ټول غداران دي د دې زه چې لکه سوچ کوم چې د دې خبره به لکه کوم ځای نه شروع کوم سړی به څوک راپاڅوي په هندوستان کې نو دغه وکړه ښه معلوماتو نه پس د 2000 نه سره د ښځو او ماشومانو انګریزان زیات شوي نو په 1934-35 کې هغې ډېر ښه په خوشحالۍ وو څه جنګ نو څه بل څه نو نو 82,000 انګریزانو په ټول هندوستان او دغه د ټول علاقه کې سره د ښځو او د ماشومانو نو هغې د دا جنګونه چا کول موږ ولا کول پښتانه په فوج کې نو پښتانه په بیوروکراسۍ کې نو پنجابیانو پکې سندیانو بلوچان نو د هندوستان چې کوم قومونه فوج د هغې انګریزانو یاد کړي چې دا به په فوج او په پولیس کې نه دی هغه د بهار خلک وو د اتر پردیش خلک وو د مدهیه پردیش خلک وو د سنټرل انډیا کسان به نه هلی د پنجاب خلک په فوج کې هلی پښتانه هلی سیکان هلی هغه طرفونو ته هغه لاندې دغه طرف ته هندوستان هغه سرونو کې وایي چې دا هلی دا جنګ خلک دي ټیک ته جنګ دغه کولی شي خو دا خلک به نه هلی دا کلینیکل سټاف دی دوی موږ په سیاسي انډرې سره راځي دوی به زموږ نه ښه دغه کوي نو موږ وایو چې دا خو موږ ټول عمر خپلو خلکو والي وو هغه وخت کې به زموږ بچي شاید چې فوج کې وو په بیوروکراسۍ کې وو او په هغې باندې موږ والي وو پښتانه یې پرې والي پنجابیان یې پرې والي دا نور یې پرې والي په خپلو خلکو او نن هم په خپلو خلکو وایي زموږ د ټولو بچي په دغه فوج کې هم دي او بیوروکراسۍ کې هم دي او هر څه کې دي سړی سوچ کوي چې موږ کوم ځای کې غلطي کوو دا خاص کار د پښتنو دانشوران پښتنو شاعران دا ادیبان دا مازغه دي ذهن دی د سبا سوچ دی دا دوی سره دوی به څنګه دا خلک راپاڅوي دا خلک راپاڅول سره سته کسان نه دي چې هغه په دې ځان پوه کړي او د څه لپاره به راپاڅي څه به ورته وایي چې څه کوو موږ چې موږ څه کوو لومبۍ خبره زموږ څه ده موږ ته دا مصیبت دی دا مصیبت دی دا دی موږ سره انصاف نه کېږي موږ نوکرۍ نشته زموږ رزق نشته زموږ فلانی شی نشته خو کوم شي دی به راپاڅو نو چې په هغې باندې سوچ وکړو بیا خو دا ده چې دوی لا سره تعلیم نه ورکړو عمده تعلیم ونه نه ورکړو او په مدرسو کې د طالبانو کښېنو تاسو له پښتو ژبې خبره کوله نو موږ بار دنیا کې چې به ګرځېدو د 90 نه مخکې نو د موږ د پاکستان هم چا ډېرو کم خلکو پېژنده ملک په حیثیت افغانستان غواړو چا پېژندله پاکستانیانو ته به یې ټولو ته هندوستانیان وي چې دا ټول په شریکه لکه زموږ رواجونه شکلونه رنګونه وایي دا هندوستانیان دي ټول په شریکه او پښتو هم چا نه پېژندله حالانکې پښتانه هر ځای کې وو امریکا کې وو جرمني کې وو انګلینډ کې وو خو په هغې شکل کې نه پېژندو تاسو سوچ وکړئ د طالبان حکومت نه پس امریکې هم
د پښتو ریډیو دغه هم شروع کړو بي بي سي هم شروع کړو د طالبانو نه پس خلکو پښتو وپېژنده که طالبان ښه خلک دي او که خرابو خلکو یې زموږ دا ژبه پښتو په بار دنیا باندې طالبانو په خلکو وپېژنده ځکه چې هغوی په پښتو کې خبرې کوي نور مجبوري ده چې هغه به پښتو زده کوي چې طالبانو سره خبره کوي نو هغه مجبوري ده چې پښتو به زده کوي ځکه چې هغوی له بله ژبه نه ورځي په پښتو کې خبره کوي نو زمونږ پښتو هغوی په خلکو باندې وپېژنه د ژبې په حیثیت موږ د دا اوسه پورې پته نشته چې دا موږ قومي تحریک قومونه زمونږ ټولې دنیا دغه وایي دا پولیټیکل ساینس کې دغه وایي هغې وایي تعریف وکړه که نه دا څه شی دی قوم څه ته وایي نو څلور څیزونه یاد کړي چې په دې نه یو قوم جوړېږي چې دا په هغه خلکو کې نو دغه یو قوم وي یو علاقایي حدود پولې یو ژبه شریکه ژبه د اکثریت چې یو شریکه ژبه وي د هغې تاریخ یو وي هغې کلچر ثقافت یو وي دا څلور څیزونه دې سره څونه کامنست لیکوال چې دي هغې ورسره یو پنځم شی هم دغه کړی دی موډ اف پروډکشن تولیدي ټولنه لکه چې دا په کوم ځای کې د دې نظام سره ذرایع مدن په کوم باندې اکثریت ژوند کوي ذرایع مدن یې ورسره کړی دغه هم هماغه څیز کې راځي یو شی دی خو دې څلورو څیزونو کې یا پنځو کې د ټولو نه اهم ژبه ده په دې باندې قوم پېژني او ژبه موږ په هر ځای کې د غلامۍ ذهنیت لرلی زموږ خلکو خاص کر زموږ اوچت کلاس اپر کلاسز چې څونه دي هغې د غلامۍ ذهنیت لرلی او د غلامۍ ذهنیت دغه اپر کلاسز چې دي دا لوړ کلاسز ځان پسې راپاڅوي هر ځای کې چې دا غریب سړی نه دی پاڅېدلی او هغې انقلاب راوستلی لنن ښه اوچتې طبقې نه و موجودن ښه اوچتې طبقې نه و د هغه پلار باچیانو ته سبق ښود موجودان شهزادګانو ته باچیانو ته د هغې طبقې نه و لنن خلک وایي چې دا د انقلاب د رور د مرګ په وجه راوستی دی رور یې هغه سکول کې سبق کوي چې هغې کې باچیانو سبق کوي او هغه د یو شهزاده یې په چاقو ووهه مړ شو هغه یې پانسي کړ خلک وایي چې لنن د هغه په وجه لکه زه د هغې دغه نه کوم دې دغه کوم چې عام د هغې طبقې نه دغه طبقې سره بره باچیانو شهید طبقې نه چا چې انقلاب راوستی دی هغه ښه اوچتې طبقې نه دغه شان په مذهب کې مو ګورئ چې مشري خدای څونه پیغمبران پیدا کړي دي هغه د ښه اوچتې طبقې نه ښه مضبوطې طبقې نه پیدا کړي چې دې ځان پسې خلک کله کمزورې طبقې نه هغه یو کوم فلانه نوم یې هېر شو خو هغه دغه چې ورپسې راشي هغه لوط علیه السلام هغه پسې کسان راشي هغه ښکلې کسان یې دوه درې نو هغه کور ته دننه کړي نو خلک ورته دروازې ډبوي نو هغه د خدای نه ګیله شانتي وکړي چې یاره که زه د مضبوطې طبقې نه پیدا کړی وم نو ما ته به د خلکو ورونه نه ډبول نو هغه ولې زر کسان راشي چې موږ فرښتې وو ته غم مه کوه زموږ خپل ځان ساتلی شو موږ فرښتې وو خو د هغه له خولې نه خو ګیله وتي نو د هغه نه پس چې کوم یو پیغمبر راغلی خدای ښه اوچتې طبقې کې یو ښه مضبوط دغه کې پیدا کړی چې هغه ته چا ور نه شو ډبولی هغه پسې څوک داسې ورتلی نه شو زمونږ دا مضبوط خلک او د دغه کلاس خلک څه کوي ته دې ته سوچ وکړه د انګریزانو یو لارډ کوم یو خدای خبره ما نوم هېر شو خو هغه دغه ته وایي ټول انګریزانو ته چې د دې قومونو نه مذهبونه مو ته خپل خراب کړي عادتونه کلچر دغه دا لباسونه منه داسې ښه پرتوګ ته مې ستی اچولی دی زما په شان پتلون واچوه سوټ واچوه ټی واچوه د خوراک طریقې چوري کانټه استعمالوه دا لاسونه هر وخت ښه وي دې سره خاوره خولې ته ځي
دا هر څه ورته خراب کړه خپل مذهبونه هم ورته خراب کړه نو چې دې زمونږ ثقافت زمونږ کلچر زمونږ دستور زمونږ د هر څه ومني نو چې موږ دا ځای پرېږدو او لاړ شو دوی ازاد کړو نو هم به دوی سل کاله پس زمونږ د دې ذهني غلامانه نه خلاصېږي دا به ذهني غلامان ما دقه پورې وایي چې اوسه پورې موږ ذهني موږ چې ملګرو راته حجره کې ورځې وې یاره موږ خو ټول پرتوګ کمیس اچولی ما ټیک ته دا مېلمانه حجرې ته راځي هر سړی قدر کوي ورپاسې خو ما ته افسوس وکړې که دلته اوس یو پتلون والا راغی که نه موږ ټول به ورپاسو ځکه چې دا به څه سپېشل سړي چې پتلون یې اچولی او کوټ یې اچولی موږ ته هغه دغه ښکاري دا زموږ هغه ذهني غلامي ده دا لاندې خلک راپاڅول د دې خلکو کار دی خو چې دا خلک کله دا دغه طبقه ټول ذهني غلامان کړل نو دوی به بیا څنګه سړی ازادوي دوی خپل بچي نشي ازادولی نو دوی به نور څنګه ازادوي غنیم خان سره ډېر نږدې پاتې شوم هغه ته مې اورېدی وی ما دا دونه دغه شعرونه یې لیکلي چې هغه قاضی چې نه په قبر وي ولاړ یو غلام مړ یم راځئ توکې پرې لاړې ما اوس خو غلام برې ما دې لپاره دا د سره هغه وخت کې باچا خان ته نه وي چې دا کار وکړه دا کار وکړه ما هغه وخت کې باچا خان پرېښوده وایي زه کوهاټ ته ولېږلم وایي راته وایي چې دلته پارټي نشته پارټي جوړه کړه نو یا هغه ته مې ښه زبردسته پارټي جوړه کړه په کلو کې وګرځېدم خلک مې ځان سره لس دولس ورځې مې تېرې کړې چې راتلمه نو د هغه کلو نه چې ته یو سړی راغی وایي هغه وایي چې زمونږ پولیس والا زمونږ سړی وژلی دی وایي ما ورته وایي چې تاسو سبا له ټوپک راولی که چې راسره کوته کړي او موږ به لارې مارې بند کړو او بس پولیس والا به هم پرې راځي او که فوج والا کار څوک راځي موږ به هم وژنو او زه به ته فلاني ځای کې ولاړ یم په سړک به ته ولاړ یم دا لارې به بند کړو څوک راځي وایي سهار وختي د شپې سم ویده هم نه شوم چې هسې نه چې چېرته وروستو راپاڅېم وایي ښه وختي ورغلمه ځان له لاسوکونو راغلی وایي ناست ومه یو ساعت پس پولیس والا ورو ورو ګڼېدلی و بلا چې پولیس والا راغله بیا ورپسې د اف سي والا راغله او زه یوازې ناست یم وایي یو دوه درې ګنټې پس یې په ما راوسوځېده وایي چې هغه له چای راوړه پولیس والا راغله چای راوړه وایي ما ورته وویل چې تاسو چای نه څښم ځه زما خلک راځي اوس به راسره ګورو نن به تاسو سره نن جګړه ده چې زما خلک راشي زما قوم راشي وایي هغه لاړه وایي د 2 بجو وخت کې راغله هغه اف سي والا ډوډۍ راوړه چې یاره موږ د خپل راشن ماشین راغلی ته داسې ناست یې نه دی وښکلی نه چای مې وڅښله موږ ته دا ډوډۍ والا وایي ما ورته وایي چې ځه تاسو ډوډۍ نه خورم زما قوم به راځي اوس به تاسو سره ګورو وایي د مازدیګر کې جلیا خان یو ډېر مشهور شاعر و ډېر زبردست شعرونه وو د ازادۍ باره کې د هغه ډېر ښکلي شعرونه وو د غني خان نخو وایي هغه راغی کلي یې مو د وطمانځو وایي جلیا خان راغی وایي ما ورته ویل چې ښه کلیواله چې ته خو رالې دا خلک ولې نه راځي وایي هغه راته ویل چې دوی ته باچا خان ویلي چې مه دی باچا خان ورته ویلي چې مه دی وایي ما ورته ویل چې باچا خان چا خبره هغه ورځ دغه هم ټلیفونونه او داسې دغه هم وایي ما ورته راغله فلاني ځای نه ټلیفون وکړه او هغه راته سوال جواب وکړه چې د خلکو ته ووایه چې نه ځي موږ عدم تشدد والا یو موږ دی والا نه یو وایي ما ورته ویل چې خدای دې تباه کړه خدای دې تباه کړه ما ته مخکې ولې نه ویل زه هم راتلم نو خو سهاره داسې اوسه پورې مازدیګره پورې ناست وم چې زما قوم به راځي نو ما بیا دې څه وکړل وایي دا چې کوم کار پوښتنه وایي دا باچا خان نه کوم داسې په لنډو ورته ووایم چې دا باچا خان نه کوم من څنګه نه کوم وایي د هغه نه 3 غټې غلطۍ شوي 3 غټې غلطۍ شوي دا ځکه تاسو ته وایم چې تاسو سبا له بل ځای کې وایه بل ځای کې وایه
یو ته وایي دا لومبی غلطي دا شي ویل چې په بنو کې قرارداد پاس شو دا د پښتونستان په نوم باندې و د پښتنو مکمل ازادي وه په هغې کې یو کم 50 یا یو 50 کسانو د سنټرل کمیټې راغونډ شوي په هغې کې د 2 کسانو صرف مخالفت وکړه باقي ټولو د هغې په حق کې اوټ ورکړه چې موږ مکمل د پښتنو لپاره مکمل ازادي غواړو هغه 2 کسان څوک وو یو باچا خان او یو امیر محمد خان دا راته هغه وویل نو چې باچا خان او امیر محمد خان نه غوښته نو دا خو مشرانو خبره به چا کوله راوسته به چا دا یوه غلطي د ازادۍ 47 په وخت کې د ماونټ بیټن یو سیکرټري ولېږه د هغه کتاب ماترستان سیندو هغه دې له راولېږه چې زه د 22 یونین سټیټس ورکوم دېرش صوبو له یا ځایونو له یونین سټیټس ورکوم چې سوات له څنګه ورکړی و ډېر له یې ورکړی نو داسې که دوی وایي نو دوی له به د پټانستان په نوم باندې یونین سټیټس ورکړم نو دا به ازاد شي چې کله هغه جوړ شي نو که دوی بیا پاکستان سره ځي او که هندوستان سره ځي دا دوی خوښه ده نو هغه وایي چې زه مخکې ډاکټر خان صاحب له ورغلم نو هغه خو ډېر خوشحاله شو هغه خو وایي چې دا ډېره صحیح خبره ده بیا زموږ خپله خوښه ده چې چا سره ځو موږ د یونین سټیټس راکړي خو زما اختیار نه دی زما بل له ورسې باچا خان دا سیاسي دغه هغه کړي فیصلې هغه کړي نو باچا خان پسې ورغلم نو باچا خان ورته وایي ته دروغ وایې انګریزان موږ سره دروغ کوي ما لکه ګاندي او پټیل واده کړی ده چې پاکستان به نه جوړېږي ته دروغ وایې پاکستان نه جوړېږي هغه وایي ما ورته ویل چې موږ تاریخ هم هغه کړی په 1 جنوري 48 کې 48 لومبی جنوري 48 کې به هندوستان هم ازادېږي او پاکستان هم ازادېږي په دغه یو ورځ دغه هم کړی د مال هم فیصلې کړي چې څومره به دې خوا دي څومره اخوا نو که ته یې منې او که نه منې دغه شعر یې تا له دا حیثیت درکولی شو وایي هغې وایي چې نه ستاسو خبره دروغ ده تاسو خبره نه منم دغه دویمه موقع ضایع کړه درېیمه موقع د دیر او د باجوړ خانان مشران زما ډېر ښه یاران دا خپل دغه یې وکړه چې زما ډېر ښه یاران ما د بار ماښام راتلل ګپ نو ما ته یې ویل چې ته په پښتانه په حقیقت کې ازاده نو موږ سره یې 80,000 فوج دی با وسله او وسلې به هغې وخت کې دیر کې او باجوړ کې کارخانې وې په خپله به کاټوس هم جوړېدله وسله به هم د هغې خپله وه د دیر او د باجوړ چې اوسه پورې کارخانې وي یا به نه وي خو هغې وخت کې پکې وي او 80,000 فوج دی را سره با وسله او د پاکستان په 48 کې سلیکټ ډېر فوج دی هغه هم کشمیر کې لګیا دی جګړه شروع ده نو بس په دې ویښ کې به وه خبره به ختمه کړه وایي ما ورته ویل چې د ما خو را سره اتفاق دی نو چې ده چې بابا نه تپوس نو باچا خان له ورغلو وایي هغه راته وایي چې اوس خو ته دغه دی مشرۍ کړم اسمبلی ته مې ته لېږلی ته څه وایې ما ورته وایي چې د ما خو سره اتفاق دی دا کوو وایي باچا خان وایي چې ته پاګلی زه یې 2 کوم نو ته یې 3 کوې دې خبره باندې پوه شوې زه یې 2 کوم نه هندوستان پاکستان 2 کوم نه ته یې 3 کوې ته پاګلی نو دغه خبره وکړ شو دغه موقع وي